او باران دي تلمري وريگي واورد نوريگي لاري او بندوينا او باران د زمکی آبادی دا. قدرمنو سلامونه و احترامات. زه او زما یار راشد خان راشد پیښور باران. ما تاسو ته وویل ملګرو چې کله شانګلې ته ځو د ځان سره یا باران وړو یا سیلۍ یا ښکلا، دغسې چې پیښور ته راځو پته نشته دی. زه خدا دعوه نه کومه چې په دې پوره ښار کې وایي چې د مینې دوه جوارګر دوه تاوانیان دوه لیوني په ټول پښتون وطن کې زاو جانان دوه لیوني. زمونږ سوچ مثبتې فکر مو ښکلی وي، نو دې وجې نه باران هم کېږي، یخه هوا هم راځي، شمال هم راځي. او یخې هوا وهلی یما یا غاړه رایا اور بلوا ساړه مې کېږي. ته به توده بړستن کې پروت یا غاړه رایا اور بلوا په ما د جمې او شپه په فقه تیروینا او پر خلار جوړوینا یا غاړه رایا اور بلوا ساړه مې کېږي. او باران لس ورځې ورېږه نه مې غنم شته نه د یار دیدن لزما. او باران دې تلمرې ورېږي واورد نه ورېږي لارې او بندوینا او باران د زمکی آبادی دا. او شیرینه یاره زه پتا آباد یما او بیا د باران په شپه رانشي د خپو خاپونه دې بیبي لیدلي دینا. بیا د باران سوال می قبول شو او د جانان زړه نه دی کږو شیبو کې زینا. او نره نره باران وریږي په ما دې اوري په جانان نسم لاسونه او هغه د لاړه پنه کېږي پناه بشي باران لاړه شالې رپېږي اوس به ټوله او پناه شینا. او جانان مې زیلې د زړه پرې کړې هی لکه نختر په چورلېدو زمکې لازما. او سترګې دا ستا سترګې زما دي ما تا ته کله د یارې ویلي دینا. او سترګې دې وې وتلې نه وې چې په ګاونډ دې لوی دما نه دې غوښتمه. او جانانه دوه قدمه یو کا پستن می خوري اړوي پناه کړما. او د قبر غاړې لمې راشه او د سر تخته را باندې ږدې فناه کړما. او په آخرت کې به نارې کم او زه د دنیا نه ارماني راغلی یمه. مینه کې سیزل خوبوي داسې جړېدل خوبوي څوک چې تورو سترګو وې خوړلی څوک چې تورو سترګو وې خوړلی. یو ټلیفون پکې راغی راشده مونږ خو د چا ټلیفون نه. السلام علیکم وروره. بالکل خیر دی جی. څوک خبرې کوئ چېرته نه؟ کلینیکل نیوټریشنسټ احمد جانه ویډیو مې وراوانه د زړګیا ورکشاپ ته راغلی ما او باران هم دی نو خبره په لنډو کېدی شي که اوږده به یې بیا وروستو خبرې وکړو. جی جی
اوکې زما نمبر ورته ورکړه زړګیا زما نمبر ورته ورکړه ما سره دې رابطه وکړي ښه اوکې تھینک یو قدر کال راغی ما اټینډ نه کوم د کالونه نه اټینډ کې کنه تاکي خدا غضب دې راشد ته ګوره دا عوام چې دا زمونږ سره مینا کوي راشد ته انون کال نه اټینډ کې او زه اټینډ کوم کنه داسې ده حقیقتونه به یو کنه نو ته خو چون کې ډېر غټ سټار دی وجنه لکه او میسج راغی بیا چې لیکچر ان انګلیش ډپارټمنټ KUST کوهاټ څه شي کست او دا یونیورسيټي ده KUST یاره راځي دا به ایډیټ کو کدا به دې شعر کوم نو اوریجنالټي په ګاډ قدرمنو ورکشاپ ترالو ما راشد داسې کله ګاډه را کار کوو د خو خدای په اسره به چلیږي خو زم نه مینټیننس ډیر ضروری دی دا که د انساني دا که د ګاډي نو دې خیال ساتل پکار دی دلته دا زمونږ یاران دي ورکشاپ کې دي هغه جمال لګیا دی او دلته چې کوم دی نو هلکه څه شو دغه جمشید څه شو جمشید شته دی که نشته دی جمشید ته وایه درې وړو او قدرمن داسې وي چې کله چې ځان لون نه کې په ژوند کې سخته تېره نه کې وایي زرې شي چې رڼا ته رسي نور ته رسي ستوري د سختو نه تېرېږي چې سهار ته رسي راشد دا ټپې راشده لږه خوښه دی هم دومره ظالم دی چې دی خوا کېږي نه دی وایي چې په دې غړیو کې دی لون شي نو ځان به لمدوئ چې کله تاسو غواړئ چې د راشد ټپې ته ورسئ زمونږ خبرې ته ورسئ وایي چې راشه اشنا ټپه شه د ژوند ښکلا ټپه شه او زه به خبره وکړم راشده بیا ټپه شه ورکشاپ ته راغلي وو دلته یو بل ژوندي زه دې ملګرو ته یو پیغام ورکوم راشده کښېنه لږ پیغام مې دا دی چې اکثر خلک دا وایي چې زمونږ د ورکشاپ دارونه شو یا نور عام په لاره چې ګاډو ته ولاړي څوک کیلې خرڅوي څوک مڼې زما عموما کوشش دا وي چې لاړ شو د دیو سره کښېنو د دیو د ژوند ځواک نه ځان خبر کړو د کار روزګار نه دیو څنګه روان دي دې کې دوه خبرې یو خو به حیثیت انسان هر څوک محترم دی رضا سر افغان ما په میډیا راځم په یوټیوب باندې بلاګینګ کارونه کوم بل طرف ته د ورکشاپ رور هم دومره اهمیت لري څومره چې زه لرم دی په خپل کار کې محترم دی دیو لراتلو دیو سره کېناستو به ګپې شپې دیو ته پکې یو ټپنې مو وکړو د دې نه مو موده او مقصد دا وي چې دا ژوند ټول زمونږ شریک دی د سیسټم کې د هر انسان پوره اهمیت دی کله هم یو انسان ته حقیر نظرونو باندې یا په کمزوري نظرونو باندې نه کاته پکار که د ورکشاپ رونه دي که د ګاډۍ والا دي که د کولې مزدوران دي او که هر څه دي هغه انسانان دي په دې وجه ما او راشد بذات خود راځو چې دیو سره کینو غنې دام کېدای شي چې ګاډۍ چاله ورکو چې تاسو ورشئ او هلته پکې کار وکړئ بیا راوړئ خو نه دا به راځو دیو سره به کینو دیو به انکریج کوو د دیو کار روزګار دنده نو دې مقصد مې دا دی چې ژوند هله ښکلی شي راشده کله چې بې تکلفي پکې راشي کله چې اخلاص راشي کله چې انسانیت راشي او ته هر څوک د ځان غوندې وګڼې بیا هم ډېره مینه او احترام موږ به دا ګاډۍ لږ سم کړو او تاسو دې هم الله سم کړي مطلب دا ټول خلک دي هم ټول الله سم کړي